سلام دوستانو، په یوې نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. ملګرو، مونږ خو ټولې ویډیوګانې په ساده الفاظو سره جوړوو. همداسې نن هم چې کومه موضوع ده هغه هم کوشش کوم چې په یو سادهګۍ سره ووایم چې ټول پرې پوه شي. دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ دې باره کې ده چې د ښځې په سیکس کولو کې یا کوروالي کولو کې تر ټولې لویه کمزوري کومه یوه ده چې خاوند باید پرې پوه شي او میرمن داسې تیاره کړي چې د خاوند تر مخې به یې ټول شرم حیا ورکه شي او په خوله به ورته چغې وهي چې زر یې را داخل کړه چې اور مې اخیستی ده. تاسو هم کوشش کوئ چې کله کوروالی کوئ نو زر یې داخل کوئ ما. اول خو باید ورسره سمې لوبې د جسم سره وکړئ، ځکه دا لوبې ځان سره عادت کړئ. داسې جنسي لوبې ستاسې د کوروالي وخت یا ټایمینګ هم زیاتوي او میرمن مو هم ډیره ګرمه کوي. زیاتره میرمنې داسې وایي چې کله یې خاوند شونډې ترېروي نو هغوی باندې د شهوت سمې چپې راځي او کله یې چې خاوند سینو سرونه ترې خوله کې نیسي نو بیا خپل کنټرول هم د لاسه ورکوي او زیات انتظار باسي چې خاوند یې زر ور داخل کړي او منی یې زر خارج شي. خو دلته باید که خاوند د زر انزال کېدو مشکل لري نو داسې لوبې باید ډېرې وکړي تر څو میرمن انزال ته لوبې سره نږدې کړي او کله چې میرمن په خپل لاس سره ذکر په خپله شرمګاه کې داخل کړو نو هغې وخت کې خاوند هم باید پوه شي چې اوس یې میرمن انزال ته رسي او د خاوند او د خوند اخیستلو وختونه یې دي. خو خاوند دې کوشش کوي چې داسې لوبې د میرمنې د جسم سره تقریبا 20 دقیقو وکړي. که د هغې زیاتې کولی شي نو ودې کړي، که نه 20 دقیقو ضروري وي چې میرمن سمه مسته او یو خوندور کوروالی ته اماده کړئ. که چیرې میرمن ډیره یخ مزاجه وي نو بیا دې خاوند کوشش وکړي چې دې لوبو سره دی یو لاس هم ورته په شرمګاه شونډو باندې وهي. نو که بیا څومره یخ مزاجه میرمن هم وي نو بیا دلته ګرمه کیږي او انزال ته نږدې کیږي او خاوند چې ډیر خوند اخلي نو هغه د میرمنې د انزال څخه ده چې کوم وخت کې یې د شرمګاه منی خارج کیږي. مننه دوستانو چې ویډیو مې تر اخره وکته. په دې هیله چې خوښه شوې مې وي ضرور یې در سره لایک کړئ.